په لوی قهر د پروردگار گرفتار یې، په لوی قهر. الله په ټول پاکستان ذهنی عذاب نازل کړي، ار سړی ذهنی طور پریشان، ارس روټه ډیره، جامه ډیره، د کور اوسېدو شته، ارس شته، ذهنی طور پریشان. اغه سکون چې په کوم شي کې دی اتکاینا نو الله درنه هغه سکون سلب کړي دی. یا الله دړی اطمینان په سر ازي. الله ورته وي الا حرف تنبیه دی، خبردار واغاش ہے پیغمبره، بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان د خدای په ذکر راځي او د خدای په یادولو راځي. د زړه اطمینان په بل شي کې نشته، د الله په یاد او د الله په ذکر کې د الله اطمینان او د زړه اطمینان. نن د الله ذکر دنیا پرې اسه تسبیح د ډېری دنیا په لاس کې. خدای او فیشن دی، ایمان درته دا غټي غټي تسبیح د بعضي افسران ګوره غیم په لاس کې داسې چلو وای به یو څو داسې دا یو فیشن دی. تسبیح به علی لاس کې آله چې عقیده دی دای. چې د معشوقي متعلق تداوي چې کم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم، کم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم، سلطو بی دی په هغه کلام زمان بیتانا چې زبل چا سره خبر وکم نو سلطو بی دی پاغه کده خبرو یې خطی کړ. تاسو وای په ایمان چې ستا دا ایمان راشي چې دا خدای ما سره خبرې کوي، نو بل چا سره به خبره وکړي او به کوي. اسې هم چې ستا دا ایمان راشي چې دا وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب یا وزیر اعلی صاحب دا ما سره خبرې کوي، په دغه وخت کې د مور پلار ښځه بچي په ایمان یې بل چاته به وګوري، په دغه خو پوهېږئ. هلکه ته د کوم ځای؟ خاکوټ. ستاسو د علاقې پولیټیکل ایجنټ دی د ملکنډ که نه؟ ټیک شو، پولیټیکل ایجنټ در سره خبرې کوي، بل چاته بل څوک خبر صاحب خبره صاحب. اوس که د مسلمان قوم دا ایمان او دا عقیده وي چې دا زه څه وایم نو خدای ما ته موجود دی، بل چا سره به خبرې دا مونږ خو بل چا سره خبرې ځکه کوو چې په هغه خوند پوه شوي نه، په هغه تماشه خبر شي. دنیا کې به بله تماشه خوند در نه کړي. دنیا کې د لا اله الا الله په تماشه چې خبر شي، والله العظیم چې بله تماشه خوند در دا د ایمانی چې زما محبوب را لېږلی خدای دې د پاره او چې ته خلقو ته وایې چې لا اله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کارو سوا د دین بل کاریو خو راغلی دې ته چې دې خلقو ته وایې چې لا اله الا الله بل څوک نشته سوا د الله نه. نو تاسو به مارچا ته وایې چې لا اله الا الله بل څوک نشته سوا د الله نه، او محمد رسول الله دا د خدای استاد او د خدای پیغمبر دی. را لېږلی دې ته دی چې د قوم تعلق د غیر الله نه کټ کوي او خدای سره تعلق جوړ کړي. نو عزیزانو ویشا ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا،
رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه چې ته په یو مین شي دنیا به پتا مین شي دنیا دا ټوله دنیا به د ګډو د چیلو غوندې ستا په در کې ولاړی او کتا هغه یو در راټینګ بس نور درونه دی پریخوا او داغه د در اثر دی وکړه دا ټول اهل در بستا په در کې ولاړی نو موږ د خدای در پریخه دی د خدای لارې پریخي دي د بندگانو لارې اختیار کړی نو خدای مونږه پریخي نو چې مونږه پریخي صاحب قدم بیرته پریشانی ده قدم بیرته مصیبت ده قدم بیرته د خدای قهر او غضب ده چې مونږ په اخته نو دیو جنا پنځبنا د اسلام چې دا اصول د دین دي بنیاد د دین ده اوله بنا پکې لا اله الا الله دا پخپلا صحیح زده کوي ترجمه دا لا اله نشته د معبود بر حق الا الله مگر صرف د خدای ذات نو د دې په تبلیغ او تلقین کوي دا به قوم تر سوي پیغمبري طریقه دام وا چې سبد حاضرین ته وي نو بیا به ورته وي چې اے حاضر صحابه دا زما فرمان چې تاسو واورید دا به هغه غایب مسلمانانو ته رسوي تاسو به داسې کو دوست اشنا یار در باندې پیښ شي رای راست راول کلی ته ورشه کور ته ورشه رای راست راول دا سبق زده کوي عزیزانو دا اولنې بنیاد د پنځ بنا دی اولنې دا کلمه نن تھرو آؤٹ پاکستان کې وګورئ کلمه د څه شی پوهیږي په چې د دې څومره وزن دی اوس چې خدای ویلي دي چې زمانه بغیر زما ټوله خدایي په یو تله کې او یو لا اله الا الله په بله تله کې دا به پدرانه شي دا خدای ویلي دي نو اوس دینه پس نن نه بعد ورونو کې سوچ وکړئ چې خدای ویلي چې دا لا اله الا الله الفاظ چې دي دا زما د ټوله خدایي نه درانه دي نو په زړه کې تاسو هم درانه کوي نن چې کوم سيزونه ستا پړ کې دي کټ کا هغه وباسا ایت شانه ستا ټول ملک یو فراډ او دوکا ده زرته پیمان وایم ستا د ملک سیاست ټوله دوکا ده ستا د ملک حکومت ټوله دوکا ده درو ستا د ملک اسلام ټول دروغ او دوکا ده ټول دروغ اسلام نشته مذهب نشته دین نشته د بل درد نشته پړ کې اسلام خو دې ته وایي وای په ایمان تاسو د جمعات کې جناست استاد به زه څه شکایت کوم یو سړی راغی ما ته وایي چې جی یخنی می کیږي دا صادر دی مال را ورته زمانہ خوار شو زه بربند شم او به کوي داسې ها ته هم مرکز ته ډېر دی دا بنین به دې ورکړي ډېر ګران کار دی او دا مسلمانی مونږ کې شته
موږ مولا صاحب هغه مولا له مولا او چتراله جمعې شپه ډېرې وظیفې راغلي یو ملنګ راغی چې مولا صاحب وګیا دی ورته چې وګیا او ستیت تیت کې وګیا ما دا روټای پرتی دی لګراکه بس منډه کړه کونټای راواغستا ملنګ مخ کې او دی ورپسې مونږ ټول د سیو کنه